بس د بخون کې او مهربان خدای پنوم د سلام په پیل درنو کتونکو تاسو پام را ګرځوم د لټون نیوز سره د سیمه او نړۍ مهم خبرونو ته ویان حبیب الله همدرد نن د عیسوي کال 2000 د دسمبر 14 نیټه او د نه ورځ د چې د اسلامي کال 1422 ختم کال د وړمبۍ خور د یو کم 13 نیټه سره برابر ده د ټولو اول د خبرونو سرټکی د معاشي او صنعتي پرمختګ په اړه د وزیر اعظم عمران خان څرګندونې اپر سوات مټا پریس کلب کال 2020 لپاره ټول ټاکنې او د نوي کابینې په اړه دستوره د مټې پریس کلب د نوي ټاکل شوی چیرمن او ستر سکتر لټون نیوز سره خبرې اترې د مټې پریس کلب 2021 کال ټاکل شوی کابینې په اړه د ولسی او سیاسي خلکو څرګندونې د مټې سرکل ډي اس پی پیر زربادشاه له بیماری وروسته په څوکۍ پر ځای کېدل او د سوات سیمې د خوږژبي شاعر فضل معبود دیار د کتاب مخکتنې دستوره تابع کېدل دی لو د دې سره د نورو خبرونو تفصیل لرازو د یوې وړې شان دمې نه پس مونږ سره اوسئ او اوس د خبرونو تفصیل معاشي او صنعتي پرمختګ د وخت مهمه اړتیا ده حکومت غواړي چې هیواد کې سرمایه‌کاري لا وده ورکړي او د روزګار لپاره نوې لارې چارې را پیدا کړي یاد څرګندونې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې د خصوصي اکنامکس زون ومه غونډه ته خپل خبرو کې کړي او زیاته کړي ده چې اکنامکس خصوصي زون به د بلوچستان نه سند او بیا تر خیبر پختونخوا غزول شي تفصیلاتو ترمخه اسلام آباد کې د خصوصي اکنامکس زون ومه غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سینیټر شبلی پراز وزیر خزانه شیخ عبدالحفیظ نه علاوه د صنعت وزیر صلاحکار عبدالرازق وزیر خزانه شیخ عبدالحفیظ نه علاوه د صنعت وزیر صلاحکار عبدالرزاق داود محمد اصغر او چیرمن اف بی آر ګډون وکړو تفصیلاتو ترمخه اسلام آباد کې د خصوصي اکنامک زون ومه غونډه د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبې وزیر اعلی محمود خان وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سینیټر شبلی فراز وزیر خزانه شیخ عبدالحفیظ نه علاوه د صنعت وزیر صلاحکار عبدالرزاق داود محمد اصغر او د اف بی آر چیرمن ګډون وکړو وزیر اعظم عمران خان ویل چې موجوده حکومت غواړي چې ملک کې صنعت او سرمایه‌کاري لا وده ورکړي کومه چې د دې وخت مهمه اړتیا ده اپر سوات مټا پریس کلب کال 2021 لپاره ټول ټاکنو وروسته نوې کابینه ټاکل شوې چې تر مخه چیرمن غفور شیدا او جنرال سیکرټري رحیم خان ټاکل شوی تفصیلاتو تر مخه د اپر سوات مټې پریس کلب 2020 لپاره د نوې کابینې اعلان شوی په دې لړ کې مټا پریس کلب کې د یوې دستوري تابع وشوه چې مشر ملمه د مټې سیمې سیاسي او سماجی شخصیت او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان مشرور او سابق اپوزیشن لیډر احمد خانو دستوري ته د وینا په وخت احمد خان نوې کابینې ته مبارکي ورکړه او زیاته کړه چې صحافیانو لپاره د چې خپل راپورونه او خبرونه په حقیقت اډانه او متوازن جوړ کړي او ولسی ستونزې د ملک واکمنانو ته په ګوته کړي نوموړي په دې خبره زور ورکړو چې صحافي رورولي دي سوات کې د حکومت نو پروژو هایلایټ کولو کې هم خپل مهم رول ولوبوي او د پریس کلب نوی کابینې لا پکار دي چې د نو صحافیانو لپاره د ممبرشپ پیل هم په سمدستي توګه وکړي
ونډې ته د وینا په وخت د مټې بازار چیف ارګنایزر قاسم کاکا غونډې ته د وینا په وخت د مټې بازار چیف ارګنایزر قاسم کاکا او صدر محمد زبیر وویل چې موږ د نوې کابینې نه هیله لرو چې خپله ذمہواري به په ښه توګه ترسره کړي او د خوار ولس هر ډول ستونزې به په نره د ملک د واکدارانو پر وړاندې راوړي. نوموړو په دې لړ کې د لټون نیوز د هلو ځلو هم ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د لټون نیوز ټول همکاران د داد وړ کار کوي. غونډې ته د وینا په وخت د مټې بازار چیف ارګنایزر قاسم کاکا او صدر محمد زبیر وویل چې موږ د نوې کابینې نه هیله لرو چې خپله ذمہواري به په ښه توګه ترسره کړي او د خوار ولس هر ډول ستونزې به په نره د واکمنانو په وړاندې راوړي. نوموړو په دې لړ کې د لټون نیوز د هلو ځلو هم ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې د لټون نیوز ټول همکاران د داد وړ کار کوي. غونډه کې د مټې سرکل ډي اس پی پیر زربادشاه او د مټې تاڼې ای سی چو نواب خان او لیګل ایڈوایزر رحمان علي ایډوکیټ او یو شمیرو نورو درنو مېلمنو په خصوصي توګه ګډون وکړو. د مټې پریس کلب نوی ټاکل شوي چیرمین او جنرال سیکرټري ویلي چې هر څوک د هغوی پر غاړه لوی ذمہوارۍ راغلي ولې هغوی هیلهمند دي چې د سیمې د ولس مسلې په جدي توګه د واکمنانو پر وړاندې راوړي. تفصیلاتو تر مخه د مټې پریس کلب نوی ټاکل شوي چیرمین غفور شیدا او ستر سکتر رحیم خان لټون نیوز سره خپلو خبرو کې وویل چې موږ د ټولو سینیر او جونیر صحافیانو ملګرو شکریا ادا کوو او زیاته یې کړه چې آزاد صحافت د وخت مهمه اړتیا ده او په دې لړ کې د صحافیانو کردار هم تر هر څه ډومبی دی. نوی ټاکل شوي ستر سکتر رحیم خان لټون نیوز ته وویل چې هر څوک د ستر سکتر څوکۍ باندې کار کول ډیر ګران دي ولې هغه باوري دی چې د نوې کابینې د ملګرو په مرسته به خپلې ذمہوارۍ په ښه توګه ترسره کړي. نوموړي په دې لړ کې د لټون نیوز د کوششونو او صحافتي هلو ځلو هم ستاینه وکړه او زیاته یې کړه چې ډیر ژر به د نوو صحافیانو لپاره د آئین سره سم د ممبرشپ لارې چارې هم هوارې کړی شي. د مټې پریس کلب 2021 کال لپاره د نوي منتخب شوي کابینې په اړه د سیمې ټولو سیاسي ولسي او ادبي خلکو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او هیله یې ظاهره کړې چې نوې کابینه به د سیمې لپاره په خلاص مټ کار وکړي او ټولې راپېښې مسلې به خامخا د واکدارانو او د ملک د ذمہوارانو په وړاندې راولي. دا وخت زموږ سره د سعودي عرب نه د ټلیفون په لیکه محب ګل شلمانی د شلمانی قومي موومنټ چیرمین موجود دی. د هغې سره خبرې کوو. جی محب ګل شلمانی صاحب د پریس کلب د نوې کابینې په اړه به تاسو څه وایئ؟ ډېره مننه محب ګل شلمانی صاحب د خپل نظر شریکولو. د مټې سرکل ډي اس پی سید پیر زربادشاه کرونا ټیسټ نیگیټیو راتلو. د مټې سرکل ډي اس پی سید پیر زربادشاه کرونا ټیسټ نیگیټیو راتلو وروسته په خپله څوکۍ پر ځای شوی. تفصیلاتو تر مخه د مټې سرکل ډي اس پی زربادشاه د قرنطینا نه پس بیا په خپله څوکۍ کار پیل کړی. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي ډي اس پی کرونا ټیسټ څو ورځې وړاندې پازیټیو راتلو وروسته هغې خپل ځان په خپل کور کې قرنطینا کړی و. شاوخوا دوه اونۍ قرنطینا نه پس د سید پیر زربادشاه ټیسټ نیگیټیو راتلو نه پس هغې خپله ډیوټي بیا جوین کړې. لټون نیوز سره د خبرو اترو پر مهال نوموړي وویل چې اوس د هغوی حالت پر ځای شوی او خپله دنده یې بیا پیل کړې. نوموړي زیاته کړه چې ټول ولس له پکار ده چې د کرونا نه د ځان ژغورلو لپاره په هدایاتو عمل او د ماسک استعمال په خصوصي توګه وکړي. او اوس ادبي خبر.
د سواد سیمې د خوږژبي شاعر فضل معبود دیار صاحب د کتاب غنم رنګې د او اوس یو ادبي خبر. د سواد سیمې د خوږژبي شاعر فضل معبود دیار د کتاب غنم رنګې د مخکتنې دستوره به د دسمبر میاشتې په 20 نیټه خوازخیله کې ترسره کیږي. تفصیلاتو تر مخه د سواد شالپین سیمې ځوان فکر او خوږژبي شاعر فضل معبود دیار د کتاب غنم رنګې د مخکتنې دستوره به د دستار ادبي او ثقافتي ټولنې د سیوري لاندې د دسمبر په 20 نیټه د اتوار په ورځ خوازخیله ماډل سکول خوازخیله کې سحر 9 بجې ترسره کیږي. ټول ادیبان شاعران او په ادب مین په یاده دستوره کې ګډون کولی شي. دا ودر دا ټول خبر به بیا وایم. د سواد سیمې خوږژبي شاعر فضل معبود دیار صاحب د کتاب غنم رنګې د مخکتنې دستوره به د دسمبر په 20 نیټه خوازخیله کې ترسره کیږي. تفصیلاتو تر مخه د سواد شالپین سیمې ځوان فکر او خوږژبي شاعر فضل معبود دیار د کتاب غنم رنګې د مخکتنې دستوره به د دستار ادبي او ثقافتي ټولنې د سیوري لاندې د دسمبر په 20 نیټه د اتوار په ورځ خوازخیله ماډل سکول خوازخیله کې سحر 9 بجې ترسره کیږي. ټول ادیبان شاعران او په ادب مین په یاده دستوره کې ګډون کولی شي. دا تر دې د خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره کتلی شي لټون نیوز. د الله په امان.